دا کم کسان چې د شیرګل په میله کې ګرځي په 10 روپۍ د لری پلیټ او په 10 روپۍ د پړپوس پلیټ خوري نو هغه هم نن سبا را پاسې یو زمانه سوالونه کوي وایي ته سورکاري نوکري ولې نه کې نو ویلاګ سره پورا وګورئ دې کسانو له زنن جواب ورکوم. سلامونه دی ټولو لونډانو ته سار ټیمو لارې تر وته خپل ماشینان مریستو لوډر والا مې راغوستو چې دا غ نوم دی محمد زه ته لوند مینې نه ویم محمد ته مې دواړه ماشینان لوډر ته ورخېجول او ما ورته ویل زه چې د کار ځای ته یوسو نو هغه ویل تاسو ما ورته ویل مونږ درپسې شاته در روان یو خو ته مخکې لوډر سټارټ کا او ځه نو زیاده تر لونډان ما نه دا سوال کوي وایي سرکاري نوکري ته ولې نه کې نو زه به هغه لونډان ته جواب ورکم زه سرکاري نوکري په دې وجه نه کوم چې سرکاري نوکري خو پردی غلامي ده تاسو ته ښه پته ده هر سړی به د پردی سرکاري نوکري کې به د پردي اډر نه لاندې کینی او پاسي زه خپل کار روزګار په دې وجه باندې کوم چې شکر الحمدلله په زما په خپل کار روزګار کې ډیره غټه فائدہ ده او غټ کار روزګار می شکر الحمدلله د رګړی کار چې دی نو دا زما ډیر ښه روان دی نن سبا وخت کې نو په دې وجه باندې زه خپل کار کوم چې په خپل آزاد ژوندۍ پکې تیروم خپل خویندې رونه پکې خوشاله ساتم مور پلار پکې ساتم د هغې نه پچې کوم د زه غم خادي هر څه کولی شم په دې ټیم کې چې کله زه د شیرګل میلې ته راورسېدم نو تاسو خیال وکړو چې شیرګل په میله کې هم ډیر زیات رشو د سوالونو جوابونه به در کوم خو د هغې نه مخکې دا ولاګ زم د سره پوره وګورئ چې خوند درکړي که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ لازمي د سره سبسکرایب کړئ دلته رانه محمد ډیر مخکې تله محمد لوڼ نو هغه ته مې چې وکتل شاته روان او ګوډ یې راله راکو ویل چې ګوډ مانم دی چې تله په موټر سایکل ناست او ولاګ جوړی دا جومات ډیر زیات ښکلی دی او زما ډیر زیات خوښ هم دی تر دې چې موږ راورسېدو د درګۍ بازار ته درګۍ بازار کې تاسو کتلی شئ چې سار ټیم دی خو رش پکې ډیر زیات دی درګۍ بازار نه موږ راوښتو او دې باب امن ته راورسېدو چې کوم د درګۍ بازار نه بعد کې راځي نو فاینل لونډانو چې موږ راورسېدو د کار ځای ته محمد لوڼ هم راورسېدو او په دې کار کې موږ نوې ټیکه نیولې ده نو په دې ځای کې موږ لوډر کور ته رادننه کړو دواړه ماشینان مې هلکانو ته ویل چې زر زر یې کوز کو نو بس دواړه ماشینان هم بره چت ته راوخېجول چې ډېر زیات یې ستړي کړلي دواړه ماشینان مو ودرول په دې ټیم کې موږ دواړه کوز شولو ښکته په لاندې چت ته کوزېدلو محمد بره کتل ویل څه کې دلته کې مصري لګیا ټایلونه یې لګول او زه ډېر زیات خوشحاله یم د هغوی سره مې ګپ هم لګو انور علي لګیا او دلته کې د بجلۍ ټانکه اخیسته ځکه زموږ همیشه لپاره ټانکه اخلو هغه ډایرکټ تار نه لو چې موږ ماشینانو کې راته مسله نه کوي نو بس ټانکي مانکي مغ د کنیکشن هم سیټ کړل واپس هم چوټي وکړل روان شولو د کور په طرف باندې نو دلته کې چې راورسېدلو موږ تقریبا چې د سخاکوټ بازار ته موږ رانږدې شولو د سخاکوټ بازار نه چې راووختلو نو زه ډېر زیات حیران شوم ځکه چې موږ شیرګل میلې ته اوسو د شیرګل په میله کې نن ډیر زیات رش هم وو همیشه د پر د شیرګل میله زموږ په علاقو باندې ډیره زیاته غټي په دې کې هر قسمه مال چې کم دی تاسو ته ډیر په ارزان قیمت میلاویږي او زیاتره پکې د لري شوقیان هم راځي نو تر دې چې موږ تر اخره پورې خپل کلی ته راورسېدلو او دا خپل کلی ډاک تاسو کتلی شئ دې ډاک ته موږ راتاو شو ځکه دا زموږ د کور نه شاته دی زموږ د یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ خدا حافظ.